د ټي ټي پی پر ضد عملیات پاکستانی پوځ ته ګران تمام شو. 2 لوړپوړي پوځي چارواکي هلاک کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان 2 پوځیان په خیبر پښتونخوا کې د نښتې پر مهال وژل شوي. ځایي سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا نوښار ته څیرمه په ازاخیلو سیمه کې د پاکستان پوځ 2 مهم قمندانان له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې وژل شوي. ویل کېږي د پاکستان پوځ له لوري په دغه سیمه کې چاڼیز عملیات روان و چې د تحریک طالبان پاکستان د کمین سره مخ شول. له خیبر پښتونخوا څخه سرچینو رسنیو ته وویل چې نن سهار یکشنبه د غبرګولي شپږمه د دغه ایالت نوکار ته څیرمه د دره ادمخیل په ازاخیلو سیمه کې د پاکستان پوځ چاڼیز عملیات روان دي او له وسلوالو سره مخامخ نښته وشوه چې له امله 2 پوځي چارواکي او 4 وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ هم د خپل 2 مهمو قمندانانو وژل کېدل تایید کړي دي. بلخو تحریک طالبان پاکستان په اعلامیه کې د 3 پوځیانو د وژلو او د 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. یا تحریک ګواښ کړی چې پاکستان کې د اسلامي نظام راتګ پورې به دوی خپل مقدس جهاد ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ډیرو سیمو کې امنیتي حالت تر پخوا ډیر ترنګلی شوی او هدفي وژنې ورځ تر بلې ډیري چې پاکستان تل پر افغان طالبانو تور لګوي چې ټي ټي پی ته پناه ورکړي خو طالبان بیا تل دا ادعا بې اساسه ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.